هلکه پردلیا وایه که نه د زړه سره څنګه چل دی یار نن خواړه څو ښکاره نه شو چې دا زړه پې لږ سپک کم زړه زړه دې دروند نه دی خېټه دې دغله خېټ یاره منم دې پردلیا ویم سم زبرګ خو تا راته ووایه چې تا ته څنګه پته ولګېده وختي مې نه لیدي چې پوره 15 کیلو پخ کړی لرې دې خېټه کې اچولی لرې خو لرې کله دا څوک را روان دي وي خیر دا خو هغه ماکو دی دا پېزر سپک کنه نورې کنه ماکوګې دی په دې ماکوګي به دله نن دا زړه سپکوم بلکل ته دا وګوره دې خدای والي له ما پرون 15 روپۍ ورکړي مې لاړ شو د دوکان نه تمباکو راواخله د خدای خونه خود محمد لنډۍ کې ورانه که هغه چې غیب دی اوسه پورې غیب دی 15 نوټ هم ځان سره غیب کړو نن مو کله چپ راغو چې راشي دی د خدای یو ځل راولي السلام علیکم منډلي ماما وعلیکم ستا دا غوړ سلام هلکه وې ماکوګې سم د انځر ګلې دا چېرته یې چې نه ښکارې وی دا ځکه وختي د ګلابي په دوکان راغم که نه نو ما پې سلام واچولو او وختي وکته اوټو جواب یې رانه کړو دا ولې زه نه ښکاره کېدم ماکوګیا د انځر ګلې که نه ځکه خو چاته ښکارې نه خو مونږ دواړه د ګورې وینو هلکو رنګو منډلي ماما دا خو بیا ما خپله قدم نه وینې نو چل درته زه خیمه که نه نه مړه څه چلو تا خو څو کسم نه ویني که نه مړه ګنې هغه مخامخ سړی نه دی روان هغه داسې چل به وکړي یو کوتک به واخلي او هغه مخامخ سړی مې چې راته وخېلو که نه په د اوږو یو څو نرم او ګرم ووهه ته خو ورتاسې هم نه ښکارې خپلې ښځې ته به ښکاره شي ورځپې هلکو رنګو ولې راباندې جادو چوپ کړی څو او که نه وی هلکو رنګو چې ویې وخمه که نه نو بیا به تاسو نه راشم نه مړه مونږ له بیا مه راځه ولې نو که مه کلې که نه ولې ونیا بیا به درته مونږ نه ښکارو هلکو رنګو بل ځای دې ورکم ودرېږه چې بیا داسې نه کوي چې زه تا نه د 15 روپو زور وباسم السلام علیکم ټول تکړه خوشاله بچي دي خریدار ولې وې زه د حج نه راغلم چې دومره جوړ راسره جوړ تکړه کې دادا نو ته حج لتلې نه چې نو د حج نه به راځې څنګه ولې زه حج نه شم تللی یاره دادا که رښتیا را باندې وې که نه او خفه کېږې نه که نه په ایمان درته وایم که نه چې هلته په شیطانانو باندې پابندي ده او که لاړې دادا که نه په ایمان چې حاجیان دې په ځنکل ولې پرېږدي دي نه ولې لار ته څوک شیطان وای زه شیطان یم د شیطان مکه دادا دې پاک شیطان مکه خو کارونه دي د شیطانانو دي ولې ما څه چل کړی دی یاره رښتیا را باندې څه نه وې دادا بس پرېږده څه را باندې رښتیا وې دادا نو بیا مه ووایه که نه څه چل مې کړی وال مه کوه دادا که نه وال مه کو دادا بازره له مخه رامو دادا کارونه دي ټیک نه دي ما څه کړي دي ته ما ته دا ووایه دادا چې ستا عمر څومره دی زه د شپېتو هوښیاران وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي یاره دادا زه یم چې په دې عمر مړ شي که نه په ایمان درته یم جنتي به یا هلکه دا ته څه بکواس کوې دا مازغه خو دې خراب شوي نه دي که نه مازغه به مې خرابېږي نه خرابېږي به نه دا مازغه سر خوړلي
چې ځان له چې دی نو واده کې لګې او غټ پټ زلمې زوی دې په دې کور کې اوړي راوړي او دا هم درته نشته چې دې سر خوړلي له واده وکړم واده به درته لکه وکړم ته خو نه کار کې او نه روزګار کې اوس یې خوند وکړو دا کار روزګار ته څه ته سهار غرمه ماسخوتن دا روټۍ څوک خوري دا کار نه دی دا د شپې اوچه کېدل دا چې زه اوچه شم دا کار روزګار نه دی سهار چې راپاڅم بیا لاړ شم مخ لاسونی ځم دا کار نه دی یاره دا معاف هم کړی هلکه درته وایم اوسه اوسه که نه ماڅه مې خرابوي اوسه نو ځم ولې دا ستا د پلار کور دی دادا نو چې ستا د پلار کور دی که نه نو بیا زما د پلار هم کور دی ما اوسه ځان له جینۍ وګوره او ځان له به جینۍ ګوره او بس ټیک ده ته ځان له جینۍ ګوره او زه به ځان له جینۍ ګوره مه تکړه شه ځان له جینۍ وګوره او واده ورسره وکړه او ځان له به جینۍ ګورم او واده به ورسره کوم زه ګورم چې ته رانه څنګه واده کوې نو درته وایم اوسه درته وایم کدرو والله چې دادا ته به وایم په خدای اعتبار وکړه چې ستا به دادا هغه ته دادا راځي هلکه دا زما یو شی وجوړې دادا په خیر که وګوره دې یونیورسټي ته دي ما ته وایي چې ته شیطان یې مایکل ته بچوي څه نو ګنې تا ته هم زه اوس شیطان ښکارم نو شیطان نه چې ځان له واده کې او ځوان زلمی پلار دی په دې کور کې اوړي روړي او د ده سره فکر نشته اوس یې خوند وکړو نیکه خو مې د ټول نه ګرم وختو اوس دنه کلی ورکړه ویمه دادا ډېر به مې نه تنګې ګنې نو ښه به نه یي څه توس ما ته نیکه کې ما ته یې سترګې پرېنده که ولې چې برابر ته کوم ښې وخه نیکه چې بیا داسې نه کوي ویمه دادا پلار ته به دې ویمه چې دې زه دې بلکل برناکې په سپلی باندې وویشتمه آیا کله نه کله مې په دې پوسته چلو شي هم کجې سم او کله نه کله سم شم یاده که نسیا دا څه بیم بازه دې شروع کړې څه چل دی ویمه نیکه دې زه ته دې وګوره برناکې والمه دا ولې تربیه دا زمان دوستی دې ولې والو دا اوس ته وګوره دادا وایي زه بل واده کوم ما ورته چې دا چې خلک هغوی خپل پلان واده وکړه نو بیا ځان لکه وکړه زه به په دې کور کې ګوډې ګرځم او ته به رانه واده کې خیر خو دی هاو دادا زه به کوم ودرېږه چې ولا دې برابر کړم ښځې ونه که راته کوی ویم ګوره پلار ته به دې ویم دی مې وایي چې پلار ته دې ویم نه دې هم سړیه پلار ته مې ګوره حل نه وی پوه شوې که نه بیا به هغه هم وایي ما یم واده وکړې نو دومره جنکۍ به د کوم ځای نه پیدا کوو سړیه دا څه مصیبت دی مونږ خو تاسو ټولو دپاره د خانداني خدای وایي ګوره زما د پلار پلاره اول به ځان له جینۍ ګورم بیا به د هغې نه پس تاسو دپاره ګرځم هلکه نشیه خبره یې ډېره صحیح وکړه اول داسې چل وکړه چې ځانه په خپله جینۍ وګوره او که ځانه دې جینۍ ونه کړه که نه نو بیا به درله زه جینۍ وګورم بس اوس خو خوشحاله شي بس خوښه مې ده چېرته د جینۍ موږ د په لار کې ولاړ یو او تاړو موږ ته ګورې نه تا له ما څو څو ځله ویلي ته ما نه څه نه په لار کې ودرېږي ځکه چې زما خوښ یې که نه او زه تا نه ځکه نه ګورم چې ته زما بدې شي بدې نو ولې دې بدې شم ځکه چې ستا انداز ټیک نه دی ستا چال چلن ټیک نه دی د زړه سره زه به تا نه د اسمان نه ستوري راکوز کړم او بیا دا چال چلن داسې شی دی زه ته ورشه اول د اسمان نه ستوري راکوز کړه چې زه ووینم او وشمارم او بیا به ګورم چې ما له څه کول پکار دي بیا به ته څه کوې بیا به زه دا کوم دا ماله سپېړه راکړه ماله ته جوړ ما نه پېژنې زه خو په خوله کې اور وړم اور
مخکې شه زه ګورم چې تا زما نه څوک راځي مخکې شه راځه لږه مخکې شه مخکې شه مخکې شه جنې ولې ځان پسې راکاږي مسلمانۍ کې خو داسې نه ځوانه خو هر څوک یې زما نوم ارمان دی زه په خوله کې اور وړم پرېږده چې په خوله کې به اور وړي نو زه به په خوله کې سړي لوباړو مسلمانۍ کې داسې نه بیا څه وي پکې بیا زه کې دا سر دلوه ځه ورشه ګورم بله سره چې ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې تاسو زه بچ کړم دې کې د مهربانۍ څه دي دا خو زما عادت دی چې زه د امدادیانو مظلومان کوم نه رښتیا چې زه د مظلومانو امداد کوم ښه جي اصل جي ستاسو نامه څه ده نامه چېرته له دغه تنانو ملګري نه چېرته ماته جال نه جوړ کړې ځان سره مو څه پس پس شروع دغه پس پس دي دا تا باندې مې دم اچولی دي او چې زه در باندې دم واچوم که نه د خدای په فضل داسې بیا څوک نشته چې تا ته په بده سترګه وګوري او رښتیا تا زما د نوم تپوس وکړې که نه نو زما نوم دی عقل دین خو دا راته ووایه چې ستاسو نوم دی اصل چې د هغه د لوفرانو ملګري او په چندو کې د نامه تپوس کوي او بیا د هیرو ویرو جی زما نامه شمیم ده ماشین د جامو جوړولو ماشین که د ملچو ماشین نه شمیمه ډېره ښکلې نامه دې ده ډېره ښایسته نامه دې ده مور د نظار شه دا راته ووایه چې یو تپوس نه کوم جی وایه دا کسان څوک چې ته یې تختولې دا څوک جی دا زموږ د کلي یو لوفر دی ما پسې لګېدلی دی ما ته وایي چې ته مې خوښ یې مسلمانۍ کې خو داسې نه په مسلمانۍ کې څه وي جی مسلمانۍ کې دا وي چې لکه ستا هم خوښي او بیا لکه مثال زما که نه لکه زما هم خوښي یعنې چې د دواړو خوښوي دا خو تاسو ډېره ښه خبره وکړه جی نو زه خو ښې خبرې همیشه کوم جي ښه ده چې زه دننه ځم نو په مسلمانۍ کې خو داسې نه چې زه درته ګورم او ته رانه ځې نه جي په مسلمانۍ کې خو داسې هم وي که نه چې زه د پردو سړو سره خبرې کوم او هلته مې د پلار انتظار کوي نه نو مسلمانۍ کې خو داسې هم کېدي چې که نه چې زه پردی یم او ته مې په خپلوانو کې شمار کړې ټیک ده زه به سوچ کوم نه نو ته به ما سره چېرته ملاوېږي نو په مسلمانۍ کې خو داسې نه چې زه به تا سره ملاوېږم شته نه خو وبیلي کوپه کې که نه خبره مې دا کوله چې مړې څه ځای راته وښیه نو زه به بیا که نه زه به خیر دی ته نه شي صبر داسې به وکړې که نه هغه مخامخ بوساړی درته ښکاري بوساړی ټیک شوه دلته بیا ملاوېږو ښه ګوره که ګلی وي که طوفان وي که سم قیامت هم وي که نه زه به ستا انتظار کوم خدای پامان لکه ګلابي څنګه چل دی ډېر خاموشه ډو خبرې نه کوي یاره بس پورته ځیا ویم چې په ورځ کې زه دروغ ونه ویم که نه نو خېټه مې پړسېږي او چې څوک بر نه حقې په چاو نه وهم که نه نو بیا مې خېټه کې درد دي مطلب دا دی چې په خېټه کې دې درد هم دی او خېټه دې پړسېدل هم ده هلکه ته خو سم زبرګې وې تا ته څنګه پته ولګېده ما ته خو پته لګي که نه هغه دې را روان دی په ده به دې د خېټې درد هم ښه شي او پړسوب به هم دې ښه شي دا خو به منې که نه اشنا چې ښکاري ته خو ښکار میلاوېږي که نه سلام علیکم ماماګانو وعلیکم سلام بخیر کېنه هلکه تنظر یا ته لا ژوندې ما خو ویل ته و بېګا پیشو خوړلې
مړه ماما دا بې وادم لاسه سړی بالکل نه او ته خواړو د سره سړی یې نه څه زه تا ته بالکل سړی نه ښکارېږم نه مړه لا خو ماشوم بچې زړه مې غواړي چې کوسنۍ دله راوړم اورې نن ډېر داسې ښایسته ښایسته ښکاري خیر خو دی نه مړه په ایمان وایم په خدای یقین کوه خو چې په ما خو بالکل نه او کینې سر به وخورې مړه اعتبار مې در باندې شته خو هسې ما وې ځان له یو جینۍ ګورمه د څه دپاره ځان له واده کوم که نه وی ښه دا ځکه خو ما نه یو جینۍ تپوس کولو ویل ډېر مې خوښ دی نه مړه یم ته په لا یقین کوه خو چې په ما خو بالکل نه کي ما خو درته وویې که نه کینې سر به وخورې دا پوردلې رښتیا وایي یاره هغه جینۍ دومره ښایسته ده دومره ښایسته ده چې په کور کې دې د بجلۍ ضرورت هم نشته د بل نه به م خلاصي افرین کوم ځای ده یاره خدای شته ښکاري خو نه خو هسې ما نه یې ستا تپوس کولو ویل دی دې ما له خدای په ګوتو راولي نو هسې ما وي زه یې لیدلی کوم ځای نه ګورې پوردلې وایي کوم ځای کې زما خیال دی ته د ګلابي پټي کې لیدلی وي چاکوپیان دې پټول هسې ما وي ډېره خوشقسمته و چې زه یې لیدلی ما دا خو به له تا له پته ولګي چې ملاقات دې ورسره وشي بس مړه خو چې کومه جینۍ په لاره ووینې که نه او روانې او تاسې وخاندل او نوې جوړه یې چولې بس هماغه ده نه مړه او که نه هغه نوې جوړه وله دا اخیستې ده کې یادونه وي هغه نه بیا 1000 روپۍ واخلئ بس زه خو یم دوا کوئ که خدای پاک راته میلاو کړي نو کار به مې اسان شي او خو چې 1000 روپۍ راکړې هله یاره ما خو تقریبا ګوړې نه راغستې وې خو زه تاسو یوازې مړه ټوله دې سر کړي ما ته اجازت دی بس ځینې داسې په لنډو چپو ورشه ده دې چې لاره کې ولاړې سلام علیکم نه دې ګورې ښه بخیر کې ورځه پې شرم وکړې مړه یو ځل مې د لاس ویارېدې دلې نیوله لا هغه سره تمانچه وه موږ دواړه یوازې نو بس ټیک ده دا جنۍ چې ستا خوښه ده د هغې واده به ستا دپاره وکړم زه دا تا ته پټه ده نه زه په خوله کې اور وړم اور ما ستا خاطر بولو خاطر ښه شی دی ما درته وویې که نه کله چې موقع میلو شي نو په ټولۍ کې به یې درله کښېنو عجیب خلق دی دسترګو نه خوبونه یوسي عجیب خلق دی دسترګو نه خوبونه یوسي کلی زمون کلی تراشی زمون زړه یوسي کلی زمون کلی تراشی زمون زړه یوسي عجیب خلق دی دسترګو نه خوبونه یوسي کلی زمون کلی تراشی زمون زړه یوسي کلی زمون کلی تراشی زمون زړه یوسي
کې ځای ورکوو مونږ پښتانه ورله د زړه په کور کې ځای ورکوو څنګه مېلمانه دي چې د ځان سره کورونه یوسي څنګه مېلمانه دي چې د ځان سره کورونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي عجیبه خلک دي د سترګو نه خوبونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي خدای خپل ساده زړګي ته حیران شوم خدای خپل ساده زړګي ته حیران شوم زما یو خبر نور ستا پندونه یوسي زما یو خبر نور ستا پندونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي عجیبه خلک دي د سترګو نه خوبونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي ساده خایز په درشل سر یې خېده کمه نظر ساده خایز په درشل سر یې خېده بیا په ځان سره دلای دلای غمونه یوسي بیا په ځان سره دلای دلای غمونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي عجیبه خلک دي د سترګو نه خوبونه یوسي عجیبه خلک دي د سترګو نه خوبونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي کلي زمونږ کلي ته راشي زمونږ زړونه یوسي شمیم تاته ویم شمیم 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 څوک ده ولستا نوم څه دی واوره یاد شو زه شمیم یم که نه پلار دې شته شته ځوان دی که ماشوم ستا په شانتې دی خبره ته وایي چې مور دې شته وایي نه که نه مور بیبي خو مې مړه ده زما مطلب دی چې شکر دی چې ته ژوندی ته څه کار کوې ها غټ سړی هو لکه ستا پلار ډېر غټ دی نو بس داسې به وکړي چې یو ستن به راوالي او خېټه کې به تس نارې کې ټول باد به پیوځي مانده به شي باد هغه دومره اوچ دی په خدای دوارو کې سم تیلې دی تیلې زما مطلب دی چې زمونږ بنګلې دي جایدادونه هم دي موټر هم دي په خدای باندې اعتبار کې چرګې هم دي مړې نور ته زه سوچ بیا خو شوه که نه مونږ هم ډېر مالداره یو زمونږ هم بنګلې دي ګاډي مو شته ګډان مو شته او د ګډې بچي مو هم شته بس بیا خو کار وشو څه کار بس ته ما ته ځان واده کړ او زه به تا ته ځان واده کړ د خندانه دې پلار زار شه چې خاندې که نه په ایمان نه ته د خولې نه ګلونه جوړې څه رښتیا دی ما کله رښتیا وي څه دغه ما کله دروغ ویلي پایبان دا خو هغه جینۍ ده هغه په ما پسې چې ګرځي ای جینۍ دې خوا راشه ما ته وي او که ده ولې تا ونه پېژندمه نه نو ما وی ښه داسې په غټو غټو راته وګوره نو بلکل صحیح به مې وپېژنې تا مولا ژوند ملکه په دې عادتونو خو مې بدې شي که نه ولې
زه په کور کې زه ته په دې کې نه دروازه کې والله کې نه نه داسې نه وکړم خوای سوي ما اورېدلي دي چې دا به ښایسته ځوان یم چې ته په ما پسې ګرځې او زه دې خوښ یم زه به ایله بیله تا خوښوم بوډا ځان دې شرمولی دی هسې ما ته چاوې چې زه ستا ډېر خوښ یم نو زه چې کم یم نو زه بوډا نه یم دا هر څه په نور باندې سپین شوي نور خو زه د زړګي نه ډېر روغ یم ښه زور سمه دلته لانه دي زه خو به په تا پسې لیونی او سپېلنی شم زه سبا بیا دلته راشم نو د دې مطلب دا دی چې ته پوره رضا یې څه وې بابا پدې ښکاري بچي بابا راته مه وایه زه خو برونی بچی یم دا تاسو چې اوس چا خبرې کولې که نه دا زما نیکه دی څه نیکه زه خو دې وایم بچي ځکه داسې ښکارم ګینې زما 20 کاله عمر دی شاهرخ خان او زه په یو ورځ پیدا شوي یم څه که یقیني نه راځي که نه سبا نه برید توروم نو ګوره چې هلکه درته ښکارم که نه اوس زما زویم دومره شو چې دا 13 کالو جینۍ سره یې شپونه کوي مړه په الله کې دې رانه واده وکړو پوه شوې که نه دا واده به ورسره ټیک هم زه کوم تا خدای غر کا ښځو ته سبا برید ورکړه که هلکه راښکارېدې بیا به در سره د مینې خبرې وکړم هسې چې خبره خو کار نه کوي که نه ما سره به ټیک واده کوي دا څه وې بابا په دې عمر دې ځان شرمولی دی شرمېدو عمر همدا وي اصلي توکه خو به سندې کوي که ما سره واده وکړو نه نو مرضي به کوي مرضي ښه بس پرېږده لکه دا څه وخاندي همدې بابا ته او زه هغه بابا ته خو رونه نه دغلته خو غلطه شوې که نه هغه زما پلار دی پلاره هغه ستا نه کشر ښکاري نو ځکه خو مې پلار دی که نه نیکبختي ته مشر یې او هغه زوی مې دی خو رانه مشر دی دا څنګه کېدی شي بس د قدرت کارونه دي دې کې ګوتې مه وه زه خو پرونی بچی یم اوسه پورې به مې توپ ډنده کوله دا برېت او دا ګیره او دا یخته دا خو د سپین دي که نه داسې څه دی که نه چې یو ورځ مې دا سر د رنګ په ډبي کې نښتی هغې سره دا زما ټول ویښته سپین شوي دي او دا سر خوړلی نه دي دنه مخکې م ښځه تښتېدلې ده ولې داسې چلو چې ښځه یو 20 کاله مشره که نه نو بس کور د ځای جګړې خو پکې راځي نو هغه خو چې مشره و نو خاوند ورته په غلطه چتوی چې اچاچي او کله ناکله به یې ښځه هم غلطه شوه هغې به مو ته ولې بچې بس په دې روله جوړه شوه چې روله جوړه شوه هسې لاړه او د پلار کور کې پې کېناستوی په الله چې درشمه بس هغه خاوند یې مو چې زما یې بس کېنوم هغه کور د لښه دی ستا ښځه شته ما لا واده نه دی کړی چې تا واده نه دی کړی نو دا زوی دې چېرته نه پیدا کړی دا مې دریاب ته کونډه لړه کړې وه هغې کې نښتې دی بیا مې کور ته راوړو ته خو بوډا یې ته خو زما د نیکه په ځې دا څه ته بوچو د نیکبختي چې اوس مې ګیره لرې کړه او برید مې تور کړو نو بیا به درته 100 کالو هلک کړم د خدای په فضل سره راځه چې تا ته زه یو ګانه ووایم راځه که تا هم څه ویل نو دا به د ثواب کاري راځه
شرمولې دی مکمل دا عمر د سندرو دی د دې عمر کې خلک سندرې وایي ها د دې بوډا سړي شکل بالکل ستا په شان دی خو دا بوډا دی او ته ځوان یې دا مې مال د خدای نیکه دی که نه خو هغه ښکاري چې ولاړ دی دا مې د نیکه پلار دی دې دواړو ودونه نو کړي دې دواړو ودونه نو کړي نو ته څنګه پیدا شوې د قدرت کار دی که نه خو زه د موره پیدا عجیبه ده ولې ښه ده بس ټیک ده ایبه دا چل دی چې سبا به همدې ځای کې ملاوېږو بیا ښه خامخا اوهو خبره داسې مې ډول کوم دا راته وایي ته څنګه راغلي یې ګوره غفور لالا خاطر ښه شی دی دا زما رور ارمان د شکل نه پته لګي چې څومره بزدله دی نه نه مطلب مې دا چې بهادر دی زه په خوله کې اور وړم اور ښه پوه شوم سګرټ څکې زما د رور خوښه ده چې ستا لور سره واده وکړي خاطر ښه شی دی ګوره زه درته خبره کوم خبره دا ده چې زه به خپلې لور سره صلاح کوم چې د دې خبرې هغې ماله څه جواب راکړو هله به زه تاسو سره خبره کوم بلکل آو ورته ووایه نو زه ورځم کور ته ښه بابا زه به اوس هغه لوفر ته بدېږم زه خو هغه نه نفرت کوم نفرت ګوره لورې هغې ویل چې خاطر ښه شی دی خاطر خلک د ښه خلکو کوي د لوفرانو نه نو ګینې جوابي کړم او بلکل یې جوابي کړم او ورته ووایي چې بیا زموږ د کور مخه ونه کړي ګنې نو ښه به نه ورته ښه پوه شوم یعنې خاطر ښه شی نه دی نه دادا خاطر ښه شی دی خو د هغوی دپاره نه نو بس دا دې ورغلمه هلکه غفور لالا په خندا را روان دی زما په خیال لور ورته غاړه کېښوسته غاړه به نه کړي ځکه زه خوله کې اور وړم که په خوله کې اور وړې او که اوبه خو زما لور وایي که دې هغه ته بیا راغی نو خپې به ورله ماتې کړم چا خپې اوس پته نه لګي چې ستاسو خپې یادوي او که د کټ خپې یادوي زما رشتې واپس کا نه مني بلکل نه مني ای غفور لالا ورته دې ونه وې چې خاطر ښه شی دی راته ویل خاطر ښه شی دی ځکه رانه ژوندي ځي ځینې وژنمې راځه وروره چې واپس ځو تر خېږه غوندې جنې ده چې ته پولیسه را باندې ډزې ونه کړي خاطر ښه شی دی او زه په خوله کې اور وړم
بیا به دوی ته زمونږ د بېزتۍ پته ولګي. راځه چې ځو. خبره فکر وکړه چېرته ماته او لور ته مې نقصان ونه رسېږي. زه به د مېرجان ته یم چې زما د لور د بعد خپل زوی رشته راولېږي. راني جی زه خو وایم زه خپل پلار تاسو کره درلېږم چې ستا رشته وغواړي. ٹھیک ده زه بیا کله پلار درواسو چې کله دې خوښوي ته دلته کښېنه که نه او زه د خوراک شعر وړم. ښه ٹھیک ده. ماته پته وه چې ته زما په انتظار کې ولاړ یې. تا له خوړو شرم نه درځي؟ ته بیا راغلی دلته؟ ایمان کې ټوله شپه خوب راځي، بس مخکې مخکې ته راته کېږي. نو زه به اوس تا غوندې کې بوډا سره واده کوم. وایي په ما څه شوړک را پرېوتې، ښه ټیک ټاک زلمی یم او خدای دوالو کې مرګاټونه مې ټیک ده چې بېکاره وایي، خو د خدای په فضل څه ده که نه داسې ټنټک مې وله کړی چې ته مو مړ وې چې فارسي. هلکه هله شرم نه درځي چې د پلار په حق باندې ټاکې شي خانه خرابه. بخیر راکړه دادا، بخیر نه د ابدي سر یجینه دې زوی خو مې د غلط خبره نه ده کړې. دا وګوره دې ما ته وایي چې ما سره واده وکړه. ولې وې مور سره څوک داسې خبرې کوي؟ مور؟ د چا مور؟ واده نه پس به مې دې زوی مور نیسه. څه؟ راځه سم شه کوجې سم شه دا ستنګو ده دې لپاره ما خپل خوبونه حرام کړي او یاده کړه ما ګورې د دې لپاره د غرمې روټۍ په ځان حرامه کړې ځان پوه کړه ګورې زه کوم کار چې ته مونږ د قانون د څنګه باندې کې نه کوي دې د قانون دې فکر پلار سره مقابله کوي میدان ته اوس په دې پته ولګیا. Udipro guzara bandi dada trinatri Makawyari makawazari Udipro guzara bandi dada trinatri Makawyari makawazari دا خو دواړه یو شان دي. ای باباګانو تاسو له شرم نه درځي؟ دې پردۍ جینۍ پسې منډې تللې سازي کړي او تنګوئ یې. ولې څه چل دی ولې وایي دا ستا ده څه او که نه یا جینۍ دا ماته کور غوز رشته وایي او هلکه هله شرم نه درځي چې ته جینکۍ څنګه که زه مشران دا کار کوي خو زه خیر دی مشران دي نو تا ته څه ضرورت دی چې جینکۍ څنګه تا مولا غر که په دې عمر څوک جینکۍ څنګه تخته معلوم ده خو که بیا مې ته مو لیدې که نه دادا نو خفګان به نه کوې بیا دخته ګینې خرابوم دې دلته وته ستا په مذهب کې کلمه وویل سړی مې درنه وتښتولو ځئ توتي زه مې نه سره د مینې خبرې شروع کړه ځه زمونږ هم خدای شته ځئ مهرباني ځئ په مخامخه هسې یو سوال درنه کوم خفه کېږې به نه لږه راته هسې د خدای په نامه وخندېده بس د یوې هفتې لپاره کافي ده دا خندا ځئ خفه نه شي خفه نه شي دا څه خزم بس تیار شو لاړو بیا به نه راځي خو ما دې د سره راوړه راځه سنو که نه راځه بل ځای ته به لاړ شو سګوال راځه رحمان جانه تا معلومات مې کولو چې زوی خو دې شته که نه مال د خدای زوی مې شته ویمه دا نه غټ پټ دی که نه که د سنډا په ځای باندې دې په هغه بار سور کو که نه نو په منډه به یې دله وړي ولې ما وی ته یې اخلی سو ولې ته یې خرڅې سه ویمه په 2 کیلو
چواروی خرسوما ډېر دې تنګ ما ته وګوره ورته وایي واده راله وکړه زه ورته په کور کې کونډ ناست یمه د ځان غم ورسره شته او زما غم ورسره نشته بس کاره شو که نه زما واده به وشي نه ستا د زوی واده به وشي زما لور سره څه دا ولې زمین جانه یو څو لوفران زما د لور رشتې له راغلي وو ما ورته انکار وکړو او لور مې ورته انکار وکړو ښه نو بیا دا چې هغه ما ته او زما لور ته نقصان ونه رسوي نو دې نه دا ښه ده چې زه به خپله لور ستا زوی ته واده کړم ویمه خوښه مې ده هیله خو به زه خپل واده ته وزګار شم که نه هسې زمین جانه د زوی دې څه نوم دی ویمه زما د زوی نوم ناسپرور دی او ښه په وجود باندې غټ دی نو بیا زما د لورم نوم کوچی ده او بیا واده ته کله تیارې بس یو 10 ورځې مهلت راله راکړه نو سره د جنجه به واده له درشمه بس ښه مې ده چې لور مې واده شي که نه نو جازم ځان له چېرته یو کونډه غوندې ګورم ماړه هغه هم څه سړی وي چې ښه دی ني همدغه خو زم زوی ته ویمه که نه چې اول واده به دې ماله کړی او هغه هم سالکي چې مورې نه یاره زمین خاره ډېره ښه خبره دې وکړه داسې کار وکړه تم د واده تیارې کوه او زم کوم ټیک شوه ټیک ده ټیک ده ولا دې حسابو سره خو بالکل هلک شوم کاریبو لکمران چې په پولې لکمران څو پولې چې زه پکې ونکمه کمران چې په پولې لکمران اوس پته وردا کړي چې زوی ته ځان نه هلک جوړولی شي نو پلار یې ولې ته ځان نه هلک نه شي جوړولی والله چې ټول شکر مې چې کوم یو خپل زوی ته تللی بیخي تبعې کړ زوی مې مخې ته ناست او قدرت ته ګوره چې نستی مې بیخي ماته تللی زما چې درې وانه ګرځو که خیرې که نه نو پته به م بیخي نه لګي چې پلار هم څوک دی او نیکه هم څوک دی او زوی هم څوک دی او نستی هم څوک دی زما زه به خوند وکړي اوس یې خوند وکړي دا ویښته مې ټول نو سم هلک رانه جوړ شوې الله چې خو بالکل لکه د نقشي ښکاري ناسپرور غوندې ښکاري خلک به رانه دوکه کېږي و چې ناسپرور دی وی نن خو د تورکوټ اغوستی دی ډېر ښکلی ښکارېږي عقل دي نه وی ما چې زه خو یو پېژنم خو په دې نامه کې مې لږ غلطېږي زما نامه عقلدین نه دی چې دا عقلدین څوک دی ولې مړه ته عقلدین نه یې څه عقلدین دا د څوک لپاره دی ډېرې ټوکې کوې را سره که مړه دا راته ووایه که نه چې واده به کله کوو چې کله دې خوښ یې زه خو یم که نه او موږ راځه کور ته به لاړ شو که نه او به نکاح به وتړو خو نه دي شته که نه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه دا خپې مې لږ کمزوري دي که نه خو چې دا لږ په ځای ودرېږي که نه به ته کور ته خدای فضل एकदम مې ورسره واده کړي دا په تاسو چلو شو او دا ته څنګه خبرې کوې دا زما غوندې هم شکل څوک دی او دا چا سره خبرې کوي ته څوک یې وی تا عقلدین یې که نه عقلدین یم ولې دا سړی خو ټول ستا په شان دی اوهو دا مې نیکه دی زه مړه دا خو ستا همزولی دی دا ستا څنګه نیکه شو دا بوډا سړی زما نیکه دی برېتې تور کړي دي د ځان نه هسې هلک جوړ کړی دا ته څه کوې بابا محبوبه باندې ولې ته دا پړي اچوې اچوې داسې م ځوان جان یې که نه ته په ځان نه بده وګورې دا جینۍ ما ته پرېږده چې زه اوس اواز وکړم خو دې ته وګوره بابا زه کې دي په ایمان چې پولیس ته دې حواله کړو راشئ مې ونه ښځه کوې بچو نه دې بخم بچو مزا کې دې بخم دا نیکه خو د تا نه مځکو ته سیمه وختو
مازغې راله وخوړه پلار مې واده پسې ګرځي نیکه مې واده پسې ګرځي خور نیکه مې واده پسې ګرځي خو ته به کله واده کې چې کله ته وې هغه لوفر نه دی اتا چې په تمانچه روغ کې وه امې ځان له ودی زه به ژوندی یم او تا به رانه واده کوي درله به دې په دوو ګوتو کې سا وباسم دومره دې خوښ یم وایم ستا غوندې جینۍ خو ما په اسمانونو غوښته خدای راله په ځمکه راکړه زنتا یم زډیرا لیوالا لک پمینا مینرا شزما خوالا چتنای دزړه کور می اشنوران وی جندن فنرا کبھی جانا نمالا آیا مزا جانا نپایا مزا آیا مزا جانا نپایا مزا پمی نپایا مزا کاکا پایا مزا چرت میں رلتے یاد میں سکین لرا چرت میں رلتے یاد میں سکین لرا مزا جانا پایا مزا پمی نپایا مزا
د دې نه دا بهتره ده چې ستا واده وشي بیا هغه ډېر خراب خلک دي که ته وتښتولې نو زه خو به په کلي کې د سترګو لګولو پاتې نه شم او دادا دا ته زه د زړه حل نه شم ویلی ځکه چې ته زما پلار یې که مور بیبي مې ژوندی وه نو هغې ته به مې ویلي څه بچې ما هم ته د مور په اړه کړې ما ته هغه ووایه څه چل شوی دی دادا اصل کې خبره دا ده چې زما څوک بل څوک خوښ دی او د هغه نامه ده عقلدین څه ما ته به دې وړاندې نه ویلي که نه نو ما به ستا واده هغه سره کړی اوس خو ما ژبه کړې ده زه د خپلې ژبې نه نشم په شا کېدی بچې د اکبرخان کاکا وزیر ته مې ځکه راوستې چې ما یې ستا در په پرده کې خبره وکړم ما ته پته نه دادا چې ته کومه خبره کول غواړې ما ته علم دی خو زه به ستا د جینۍ سره واده کوم چې کومې سره ما واده کړي خو ما ماغي سره واده کړي ده دا واده به کې د خدای خاطر که ما هم به سره جمع کړي ما هم جمع کړي زه د خپلې ژبې نه نه جمعوي څه کوي اوس په دا څپلی په دا شلګه ستا د هغه مخلوق د جنکۍ به ګولې خو زه به هغه جینۍ سره واده کوم کومې جینۍ سره چې ما واده کړي نه منې نه وچېږه چې وله دې برابر کړم د ده خو به پلار وواده کړې د پلار به واده نه کوي د چا نیکه به واده کوي د ده نیکه به واده نه کوي د ده نیکه پلار به واده کوي دا څه په مصیبت به وړېدو یاره بس ټیک ده زه به هغه ځای کې واده کوم کوم ځای کې چې زما پلار خبره کوي ځه چلېږه زما خو کاله شو زه هم د نرسي غوندې ښکارېږم هغه جنۍ به ما سره دا څه ولې ونیانو واورېدو رکشه ولې تازه دې وړوېدم هغه جنۍ به ما سره مینه کوي ځان پوه کړه وایه خدایه دا څه په مصیبت اخته شوی ده پلار مې خدای لیونی کړی دی او زوی مې خدای لیونی کړی دی دا څه چلو که راځه چې په تا باندې روټې وخورو ګرانه زمې مه خرابه زمې مه خرابه راځه هلکه تاسو راځئ او دادا دا راته ووایه زویه چې جینۍ څوک ده دادا ډېره زیاته خوږه ده او ډېره زیاته مې خوښه ده بچې د ګوړې نه جوړه ده که د چینو نه د چینو نه دادا بیا خو به ډېره ګرانه ځکه چې چیني ډېره ګرانه ده وعلیکم سلام بچې دمو که دادا دا هغه جینۍ وی خطر دا علا بچې راځه علا دلته راشه راځه ستړې مه شې کښېنه بچې کښېنه آفرین بچې چای خو به دې څښلي که نه او کاکا چای مې څښلی آفرین بچې چې کله هم دلته راځې نو چای کور څکه ګورې د کور چای ډېرې خوند کوي راحته یو دوه کسان دي ما چیړي ما ته وایي چې ما سره واده وکړه څوک دي دا تا لاګ وایي تا لا کوم ځوانان دي تورتلیا ته که توپ راواله او غاړې ته یې واچو څه چور پسې ورشو لکه په توپه څه کې ته په خپله توپه یې که نه او په ایمان دا دې م ښه وویل ویم که یو بنډل دې ورته وویشتو که نه نو بیا به یې نه وینې نه نو که ستا څه خیال دی په بنډل به یې کار وشي دومره بنډل ولې چې معمولي خر وړې هم نه شي راځه چې ځو ځه چې پرې ورځو راځه بچې پاسئ ورتلیا داسې کار وکړه که نه چې مړه ته مانه مخکې شه نو که چېرته ډز نیم کېږي نو لږې خو به صحیح که نه خیر دی که زه بچ شم مړه خیر یار مې دومره قرباني خو به ورکوم که نه مخکې شه راځئ وې کوم یو دی وې دا څه وې ما خو وې که یوازې زه په غم اورېدلې دا خو ته په غم اورېدلې او که نه ما هم پلار بل چاله واده کوي زه چلېږه د خیره سره او ما هم پلار بلې جینۍ له واده کوي که خدای ورته د نیکو هدایت وکړي په غم اورېدلي نه ته یو کار نشي کولی یو کار کېدی شي مثلا څه کار داس چل دی که نه چې ته هم واده وکړه او زه به هم واده وکړم او د واده په شپه به ته د خپلې ناوې نه راوتښتې او زه به د خپل کور راوتښتم دې ځای کې به میلاو شو د دې ځای نه بیا بل چېرته تښتېږو ګرځې دې راپسې بیا آفرین لږې د سړیتوب خبره وکړه دا ما سره
ځان ته وایي څه دا دی دا دا دی ما چې څنګه یم ما ته چې وایي ما سره واده وکړه دا ولې وې له شرم نه درځي چې ته زما د زوی مینې ستن دې ورخطا والله زه خو سترګو نه ویارېدم دا څه مینې اوس د ستا ستن ونښته وایه څه دي دا نه دي دا تاسو چې ولاړ دي دی ما ته وایي ما سره واده وکړه وایي څه قسم په خدای که دا به ما چېرته په سترګو هم لیدلي نو زه به ورته د واده څنګه وایم دروغ وایي دی ده ما ته 2 ځله ویلي وو ها نو مینه ما سره کې او واده بل چا سره کې په ایمان که زما تا نه د امید و چې ته به دومره ښه سړی چې ته به 2 سره مینه کې ته دې خوښه دادا نه دې والله که ژوند دی پرېږده دې نه دې زما په مینه ډاک دې وخت نه خوري افسوس دی نو لورې څه ورسره وکړم خمبیره کم نه ده نو کاکا خمبیره یې که کړه نو یاره خمبیره کړې به مې خو افسوس دی چې را باندې لږ غوندې زورور دی نه ته کوترو واڅکونه کې بس همدغه دې زور و څومره په غوسه کې راغلی وې په ایمان بس غوسه مې یخه شوه اوردني استخدم دې خوري ګوره تا هغوی په شړک ولګوه ته زما خبره واوره تا بل ځای کویدن کړې وه شکر چې ما ته ستا د فریب پته ولګېده په خدای باندې اعتبار کې د مالي په خدای قسم چې دا دروغ دي او رښتیا بس وشوه که نه وشوه او سمه وشوه که نه زما د نیکونو او زما شکل چې کوم دی په خپلو کې یو رنګ دی او زمونږ نیکونه چې کوم دي که نه په خدای باندې اعتبار کې چې هغې حساب مزاج لګوي کېدی شي چې هغې ورته څه چل ورته کړي څه چیړ میړې کړي او مونږ یې په غم اخته کړو بلکل دروغ دي دا نور په زه په خپله نه یم په ایمان درته یم زه قسم دې صرف تا سره مینه کوم زما صرف هم ته خوښه اجنا اخو بیخي ماته نګوري وې وګوره که نه تا پوهېمه که نه وګوره ماته چې د خپل کروسي نه ځوان یم او که نه یم مالې تمام خدای شته څوک خو به راباندې الله تعالی مهربانه کړي که نه الله دا خپل من چې ما سره سره انسان یم دا خو به وې که نه چې بابا زه دا ته اوس بابا ښکارم ځوان یم او که نه یم زه اوس ووایه د خدای په خاطر ما سره لږه مینه وکړه د خدای په خاطر څه دا هغه بابی هغه سپینه ږیره چې دي وه هغه اوس والوته تا ته خو ما ویلي و که نه چې پرونی بچی یم اوس راته په ایمان ووایه چې خوښ دې شم او که نه ښه زه وزګاره نه یم بیا ملاقات ګوره معشوق سلطانې زه درپسې هم او ته یې نه زه وزګاره دی نو بیا چې د خیره ما سره ملاقات نه راځئ که نه نو قبر ته راده پوه شي که نه ښه زه هلته به درشم قبر ته به دې دوا وکړم زه لاړم خو ډیوه هم دې ګوره راته بله کړي یاره هغه به هم بله کړم باندې وکړو واه 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 ته په خدای اعتبار وکړه که چې جنګ به روان و که نه ده به ولاندې وه پاس هلکه تم لږ توشه چې خوند وشي هڅه خلک
باسه خپل واده پوره کړه وتښته ته ګوره چا ته هېڅ پته نه باسه خپل وړوکي روان وه ځه आवाज बिल्कुल ठीक ठाक देती تاسو کله ته په مزه مزه لا نشته چې څه ده زه به تاسو په مزه مزه تاسو ځکه چې زما اکسلریټر کار کوي ها زه ته الته مخکې ولاړم هر ځای نه راځم شابه یا راځه چې د شپې نه راځم د شپې نه راځم یا نه ته نه باندې باسه په متیګا یا الله زما خیر ته خوښ شوم یا لکه ته خو راپرېوتې راپاسې چې تختو دین وړاندې چې څوک راشي چې دلته تختو بیخي کار نه کوي والله چې داسې کار وکړه که نه چې په موبایل ما ته تلیفون وکړه چې زه فلانکي ځای کې یم که نه زه بیا دلته شم د موبایل نمبر دی څه دی موبایل کوم چې باسه خو مې نه اخیستې لكن ليش مكانتي؟ يا لك باسا. وين نشم باسي زي كذا؟ ما وقتها خاطر ولا نشم باسي زي كذا؟ لا خبري في كيف بنقول لا. وين؟ تقول آواز ده كل بداك كاري. لا جو سرنا وبريد ولا رنگ مركي تقول بداك كاري. وين شو كاري من وين؟ وشم دكتور من السيزواني ولا كذا أنا خفاشي. وين دبش تقول بداي. وش تسوي؟ شو يعني؟ وين دامي سوق. تم زلمي من بريخده. ودي بودا به راو تفصیل یو خدای پاک اوس په سمه ډوبه شو اوس راياد شو ما دا اکدین ویلو چې داغه په شکل یو سیم دی او ورنی دی دا جوړ مک کړي دا ډوبه شو ما تاسو ټوس لا ګوري دي خدای دې وا خبره ولا یو پکې په دم پیدا شو کله چې د سات پستیک سبای خبره ولا کړه مړه موږ ستا په نکاح اورېدلي روح به اوس ستا په شان دی زه خو هغه سره تښتېدلی زما نورم په کور کې نشته خدای خبر چې څه شوه متماسي عمرته اجل من او دیگونه هر څه پاتې شو
دا راته ټیک د بشیر او د ارمان چال ښکاري هغې به دښتوني راځه چې رپورټ ولیکو نه رپورټ نه لیکو اول به د ارمان نه او د بشیر محمد نه معلومات وکړو کېدای شي چې هغو نه یې تښتولي دا ته څنګه ویلی شې اصل کې زما د زوی ستا لور نه وه خوښه بل څوک چې نه یې خوښه وه زما د لور هم ستا زوی نه و خوښه څوک به څوک عقل بینې خوښ شوی و ستا زوی خو خپلې معشوقې سره وتښتېدو او زما لور وای جرمونې ایسه بیا به جاړم و خدای په خیر کړي راځه چې وګرځو ورپسې راځه تاسو زمانې ته پاتې شو شرمونه یو شرمون ارمان او بشیره دا تاسو خو نه کړو ډېر خوشې دی وایه څه چل دی خبره کوه کاکا بیا خو تا ته ښه پته ده زه په خوله کې غور وړم غور ویمه دا هور بدله زه په یوه لته باندې مړ کړمه خو افسوس چې کوټه یې رانه خیسته خان اخیستې ده ویمه جینۍ چېرته ده ډېر خوشې دی موږ ته څه پته ده د څه جینۍ زما لور د هغې واده او زما یقین دی چې د واده بشپه هم تاسو تښتولې ده ډېر خوشې دی دا موږ تښتولې وې نو موږ به دلته ناست وو تاسو رښتیا وایئ او کاکا هغه موږ تښتوله په سکوتونو کې به هم تښتول خو بیا تاسو ته ښه پته ده چې زه په خوله کې اور وم هغه موږ پیدا کړ بیا زه به پوره 2 لکه روپۍ در کوم خو زما لور به م راولې او چې کوم زلمي سره تښتېدلې ده هغه به م راولې ویمه زه به هم پوره 2 لکه روپۍ در کوم که زما زوی دې راوستو او چې کومې بې غیرته جینۍ سره تښتېدلی دی که نه هم هغې جینۍ به هم راولې ډېر خوشې دی 2 4 لکه خو خیر زه به تاسو نه 5 لکه وه منظوره ده بیا به زه دا مونږ پیدا ځکه زه په خوله کې اور وم ډېره م خوښه ده راشي ځو بس دې پوه شه او اوس د دې کار پوه شه راځه پوردلیه یاره که دې خوښه وي نو هسې م څوک نشته که نه بس دا د خپلې بادرۍ کیسه به هم تا ته وکړمه نو السلام علیکم بنډلي ماما ټوټلي ماما څنګه ډېر مې یادېدې لکه نن خو دې ننګي بیا ډېر سره دي څه خورې دال وخورمانو دا ځکه خو د دال غوندې ښکاري هلکه خبره وه ده چېرته د پیازو تړکه خو دې ځان نه نه ورکړې هلکه اوس دې رانه یو جینۍ تپوس کولو نه مړې څوک و د بدرجمال خاپیرین وسی وه او د تورابان خورده وه زما د ښایست صفت به له چا کړی که نه او ما ورته کړی دی ما سم سیف الملوک شهزاده دی هلک ورانګو دا سیف الملوک شهزاده څوک دی همته یې که نه فارشي همته یې که نه ویم خدای شته او مرګ به دله راشي راروان دی وله ما ته پته ده دغه دی نو ما ته ویلې چې ته مال 1000 روپۍ راکړه زه شاپینګ کومه نو خدای شته ما سره خو وي ما سره خو بلا دولت جیب کې که نه مړه بس ما جیب ته لاس کو او وله مې د 1000 روپو نوټ ورکو ملځه خو بس په اخر کې ما ته یو خبره وکړه که نه ویل دغه 1000 روپۍ به د ماکونه والي نه مړه 1000 روپۍ ته قربان یاره ویم د مجنون نه د پاشکۍ کې نمبر یوړو آفرین یاره د جیب کې به یې واچومه نو په کومه لاړه بازار ته لاړه که نه داسې ورور ورسره و خو راته یې ویلې چې دی راپسې زر راواستو ګینې مړه به شمه نه مړه نه او که نه اوس ورشم وورې وي ورشه ورځه پلاره ورځه ورشم چې لږ ځان مخکې کړه زه رانجه مانجه پورې که ځه آفرین وې
دغه اوه څومره ښایسته ده وې مړی په دې خو 100 روپۍ ډوډۍ کې نه دي پړه زه ورته ما په کچه غرور یم تا دې ښه هلکو څومره ښایسته نو چې تا 100 روپۍ د بل چا نه د ما په نوم غوټې که نه نو ما له به کور ته راغلی وایي ما ځان به مې دله قربان کړه تو څه کوې چې ستا په نامه ما بل چا نه 100 روپۍ اخېستې څه چلېږه څومره دې خوښ یم او د دې رور په مخامخ مې اډو پېژنې نه دا څوک دی خوښ یم مړه ته ما پېژنې چې زه څوک یم نو دا خبره ده ګرځې ما سره او مینه بل چا سره کې خبره واوره زه دې نه پېژنم چې دې څوک دی ولې دې دروغ وایي او بیا لپاره ما سره د ویلاوېدو کوشش ونه کړې او ته هېڅ څوک و زه ستا عاشق یم په ایمان د واده نه پس په دې مالوچو کې کښېنو چورانه نه شي نو ته زما لپاره څه کولی شې زه په ایمان زه تا لپاره ځان وژلی شم ووایه اول غوږ پرې کړم که پوزه پرې کړم او که داستان پرې کړم دا کار به زه وکړم وای 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 کنه وای کنه ولا مرة ختمت 5,000 والله خدایا روز دا سوچ کوم کنه چې زمونږ پلاران به څه وي وای د پلارانو خو څه نه شم ویلی خو زه دا ویم چې زه کوم هلک ته واده شوی یم به څه وي چې دا څنګه جینۍ وه او زه دا سوچ کوم چې دا کومه جینۍ ماته واده شوې ده به څه سوچ کوي خدایه پاکه دا به څه کوو څه به کوو هسې ما یو خبره کوله که نه چې دا خلک دا دوه میین ولې جدا کوي ها دا د دنیا دستور دی یو خبره کوم خبره دا ده که نه چې که اصلي ته ګورې که نه موږ دواړو غلطي کړې ده هسې موږ ته داسې نه پکار نو ما څه کړې وې تا سره مې چې واده کړې وه دغه وادي خو سر خوړلې خو دې ځای ته راورسو نو څه مړې بس ته دا خبرې پرېږده راځه چې د مینې دنیا آباده او کورونو ته به هلې ځو چې کله زموږ د کورونو حالات ټیک شي او بیا په خپلو کې واده وکړو خو هسې نه چې د واده نه پس په ما روږونه اچوي روږ خو به در باندې اچوم ځکه چې سهار یې راسې وږېمه مړې دا لږې پیسې را سره پاتې دي که نه چې دا ختمې شي که نه بیا به مزدوري کوو نه نو دا هر څه به ته زما دپاره کې دا ستا چې دا هر څه زما دپاره وکړه راځه چې وایي لاس راکړه پرېږده دا راته ووایه چې هغه جینۍ څوک وه پېژنده مې نه که نه بس مخکې له لاغه راته وایي راځه چې تښتو راځه چې تښتو ښه نو بیا نو بیا هغې اکسلیټر د زوره کړو به تیزه روانه وه ښه نو تو نو بس خو بس خپې مې چې کمزورې دي که نه نو بس دروپ را پرېوت و هغه جینۍ څه شوه هغه جینۍ اډو پته ونه لګېده خو داسې خواږه یې راته کتل خو بس د خپو نه لږ کمزورې ومه په دې کې ورته لږ پاتې راغلم خدای خبر چې چېرته به تلې نو یا ډېره بازه ده جینۍ وه خو زه دومره ستړی شوم که نه چې را پاڅېدی نه شوم او چې کله را پاڅېدم که نه نو غرمه وه وی مزدي به چېرته او دادا ستا خبره مې هم د ډاکټر صاحب سره کړې ده وی د اپریشن سره به یې مرۍ ډېره دسپیخه شي نه مالا
پرون داسې خو ډېر ښه شوی یم یا الله تعالی باندې خپل فضل او کرم یو داسې څنګه راباندې پېښه کې پروردګاره چې زه خوښ یم دا هماغه کس دی د غفوري لور ورسه میلاو شوې وه ما یې تمانچه روښکلې وه چینې هم ده تفتولې ده زه په خوله کې اور وړم خاطر ډېر ښه شی دی زه خو یم راځه چې لږ خاطر ورلوږو د چینې تپوس هم ترې نه وکړو بخیر علی انسانانو ستړي مه شئ یو تپوس نه کومه ځوانانو خاطر ښه شی دی وایه زلمیا ما ته دې زلمی وویلو یا لکه زه تا ته زلمی ښکارم دا یې نه زلمی یې خولې نه دې قربان شمه قربان شم که نه خولې نه دې ځانم الله دې مان ته خیر که ګرځم ځان له رشته ګورم یم که ستاسو په نظر کې چې زلزله وي که نه خیر دی هر څنګه شي نخرې بازه وي کونډه شي هر څه شي که نه ما ته قبوله کړي ورسره واده وکړم چې دې دنیا نه ایمانداره لاړ شم زه په خوله کې اور وړم اور یم ورسره ښکارم یو څه خو ماله تر د چینی وګورئ نېکبخت شو دا چلونه بل چا ته وښیه هغه چینی دې څه کړه راسه دا ناروا وګوره زه په خپله چینی پسې ګرځم او ته یې چې چینی دې څه کړه کومه چینی وې کومه چینی چې تا مانه بچ کړې وه راسه زه درته دومره تورسن ځوان ښکارم چې زه به چینکۍ خلکو نه بچ کوم ما خو هغه چینی په سترګو هم نه ده لیدلې نېکبخته خاطر ښه شی دی یم خاطر به دې وکړو که نه ته مونږ ته خدمت وایه که نه سړیه ارمانیه زه خو وایم چې له اول یې ښه وغوربو او د هغې نه پس ته به بیا غفور له او زمین جان له بوزو نیمې پیسې خو به راکړي که نه خوښه مې ده ګورې سره ګوزار مه کوئ پوزې مې کمزوري د خدای نېکبخت ګوره ټیرونه به راله پانچرکۍ مه کوئ کېږم که نه تا ته خو زما پته ده که نه نه یاره دا زمریانو دا شیرانو دا ګیدړانو دا هېڅ شی نه دی زما په مخ کې اورې که نه او اورې هلکه دا څوک دی وې چې دا را په مخه کړی دی ها یاره که خدای مې نه غلطوي نو دا خو ما ته هغه ښکاري هغه چې دې یو ورځ یارولې نه مړه مور لا داسې زوی نه دی راوړی پورتلیا چې ما به ویروي یاره زه خو ویم پورتلیا ټول عمر هم دروغ وویل او دې دروغو نه هېڅ هم نه جوړېږي ګناهګاري دي سړی نو زه مړه چې توبه وباسو او دا سړی خو دې خلاف کړو مړه راځه دویم ته چې پې ورځو چې دا توره خوب کړو که نه دا چې اوس هلکه څه چاپي تماچه یا توپه موپه خو وړو نه ځان سره نه نه هېڅ ضرورت نشته ما ته معلومه او که نه بیا به مې له لاسه خراب شي و د خدای خاطر وکړئ ما پرېږدئ ګورې مقدس او د واده نه به پاتې شم واده نه به پاتې شي پرېږده هلکه دا سلام کوم خوا روان کړی دی بچ مې کوي بچ مې پرېږده زه په خوله کې اور وړم څه خبرو لوګې خو چې نه خېږي نو بیا ته څوک یې چې موږ نه تپوس کې نه نه اخر د ده ګناه څه ده خاطر ښه شی دی د جنۍ تفتونې ده او اوس جنۍ نه ښي ښه مړه داسې وایه که نه میل چې څه چل دی زوروره جنۍ به درته زه وښیم دې ته مه ښایه سړیه ما ته یې وښایه چې نکاح ورسره وتړم هغه نه دي مړه هغه دغه یې هغه مخامخ کورونه لاس ښکته که چېرته لاس دې ورسره ونه لګي او که نه ځکه خو پې خاوره راغه هغه مخامخ کورونه چې ښکاري او ومالته یې جنۍ پټه کړې ده بیا مې لاسو لګېدو ورسره نه مړه خاطر ښه شی دی راځه چې ورشو هلکه دا غریب ځان سره څه له بوځئ مړه دې ما ته پرېږدئ او تاسو ورشئ ځئ هسې خو زه په خوله کې اور وړم خبره دې ډېره ښه وکړه بس داسې چلو کوئ چې هغه درېیم کور نه دی او اپل دی بس په مذهبه په دیوال ور ووړئ چې خوږ نه شئ جینۍ به هلته ناست دی بس هغه به راولئ خاطر ښه شی دی والله چې تر خبره دې ټیک وکړه دا تاسو ځان سره ونیسئ او مونږ دا یې ورغلو بس هلکه هلکه
خو یو خدای نېکبختو ما ته به م ښودلی وې زه به ورپسې تللی شب شمړه لالا ودرېږئ زه رالم یا لکه چېرته ورک شوی وې خدای ودیه ارمانه ته دې ځان سره بوځه او زه ملک د ډېرې چکر وامه ته ورشه صحیح ده صحیح اسانه که ونې که دا ته کوم ځای ورک شوی وي راشه پوردلي او تټه غوږ کېږده د سړي واده پسې مازغه خراب شوي دي زوی ته نیکه وایي و مازغه زما نه ستاسو خراب شوي دي د ابو زمان نیکه دی او مخې زاپو باندې برید او سر تور کړي دي دا پوره د 80 کالو دی یا الله توبه یا خدایه توبه یاره پوردلیا ما نه خو دا خپل غوږونه ډېر لرې دي او مړه ته دې دا خپل غوږونه را دې خوا کړه چې توبه وباسي یا الله توبه رشته وایي سړیه دا زما نصیب او زه نیکه یم زما ټول شکل کړوسي ته تللی دی تاسو اوس دا خبرې پرېږدئ ما کور ته ورسوئ خوب راځي غوږ مې خوړلي ټول بدن مې خوږېږي نېکبختو نو دې کوم ځای و سړیه د هغه لوفرانو په مخه کړی و ویل جینۍ پسې ګرځو بس ما ورته د جینۍ په ځای د پولیس کوره خولو اوس به انشاءالله تاړه کې ولاړي او په پته به یې پوه شي الله دا سره خو که چې زه دې بس کړم ځینې پیمان درته یم چې ښه خواهي راسره وکړه الله د سره خو وکړه چې زما نیکه یې وبچکو نیکو سترګې وغړوه چې کور ته ځو خوب راځي نېکبخته که نه کور کې م لره پخ کړی دی او که نه راځه ورځه ورځه سړی راته لري خور ښکاري ډېر ښه شی دی یاره ویم پوردلیا په دا ژوند کې لومبی ځل چېرته ښه کار وکړو ولې ستا په ما شک دی څه او که نه یاره ویم پوردلیا هغه لوفران خو بوسم د تاڼۍ په حوالات کې بس ته موالات ته تیار شه نه مړه د الله فضل دی ټول پولیس والا مې اشنا یم دي ځان پوه که هغه دی هغه سپایي اشنا دی را روان دی یا لکه ابنډلي ته یې زه یم خو په ایمان که زه دلته موجود یم خان غوښتی هلکه خان ته مې سلامونه کوخه واقف مې دی مړه ورته ډوډۍ را نه دی اوسګار چې اوسګار چې خیر بیا به روټۍ وخورو که نه زه ځمه زما د مونځ وخت شو تا ته اوس مونځ رایت شو وړاندې شه که نه په والو والو د څرمنو باسه ته غم مه کوه مړه داسې بنډل به ورته ولم چې یاد به ساتي ملګريه ته ځه خان ته سلامونه کوه مونږ به تا نه وړاندې تاڼه کې حاضر یو ځه جینۍ دا ماوی څنګه چل دی چېرته دی ما چېرته دی د پلار په ځای دي ووال خو مه کوه که دا څه شرم ولکې السلام علیکم جی بخیر بخیر یہ لگا تاو څنګه راغلی او پولیس والا بچی هغه راپسې دی مونږ ته په ایر راغلو په هوا په هوا ده هم به له وخو پیږي سر ته ودرېږې تا کوي زما زما باشه دا کسان تاو زما دې کور ته راستولي چې جنۍ دې کور کې پټل ما خو د خدای پاکو نه وي خانجي که زه به دا خلک پېژنم او نه مې رالېږلي زه خو خپل 15 وخته اودس کوم جي او رښتیا مونځ اودس کوم خانجي دا څه دې وویل مونځ کوم جي خان تا ته پته نشته زه خو په خوله کې ووړم او بیا ما ته دلي ویم خانجي قسم درته نه خورم چې د کله نه دی پیدا شوی دی که نه او ما پې ډزې کړي دي که ما بیا دې په سترګو م لیدلي
چې دې پیدا شو تا په ډزم کړی وایم خان جی په خدای یقین کوي په ما خو چې بالکل نه کوي تا ته پته نشته چې وای ډزې باندې دي او تا بیا وای ډزې کړی وایم خان جی ما د خدای وای کما په ټوسم کړی نه دا اوس چې دې ما ډزې کړی دي ما پنځم نه کړی ستا به غوونه غږیږي یا داسې مشورې چالور نه کې وایم خان جی قسم درته نه خو کما په د عمر کې نرشته دروغ ویلې دي سالا کدی پرې نه چې دې ټوب سي دا ته وګوره ما نه غلطي شوې دا ته په ما شکونه ولې ولې ته بس بل څه سره نو زه نه معافي غواړم ما معاف کړه بیا خو په ما شکونه نه کې توبه زما دې توبه وي بس ټیک ده زه دې جرمانه کوم مال لاړ شه مال د خوراک سره راوړه وایي ته ودرېږه او زه لا په دې سات سره وړم ټیک شو ما هي ما خالد وسمع في انتظار ولا اصبر يا اخوان السلام عليكم هتتكلم علي لا يبي يفتني مصطفى كان في الوكاله الاولي طب بیا راغلی ولكن مش هتسابيني دي لا بتعطي بالفخر خدای ته وګوره ما پرېږده ولا دي بتيجي تما دي زمان توكو تما دي ديش توكو او تما دي ما بتيجي ده سكيتي هغه د زمین جان شوی دې د دې جنې سره تخلیق خیر زی بچرتا ځکه چې ته په خوله کې اور وړم خدای ته وګوره ته په ما پسې ولې شوې ما ولې نه پرېږدې ته منډه پسې په ګرځېدو ستړي او ته دلته کې او خدای باندې کړه زما به دا جنې چېرلې دا خو د بازار نه کېږي کنه نو څه او هلشه مخکې څه لګه وځو ځه څه پکې ته وایي نه کوي هغه پکې نه چاته دا څه ورته
راته ګورې؟ هسې ما ویل چې پیسې مې راسره ختمې شوې، اوس به څه کوم؟ زه واله بنګړي واخله، زه به بنګړي خرڅوم. زه به څه کوم؟ زه به راته لرې ناستې او خاندې به راته. ته به اوس بنګړي خرڅې او زه به ته لرې ناست یم او خاندم به؟ دا خو ما له شرم په کار دی، شرم. زه به اوس په تا باندې بنګړي خرڅوم، زه به مزدوري کوم، زه به کار کوم او تا له به یې وړم دې دپاره چې ته رانه خفه نه شي. ها خدایه، داسې مینه خو هر چا له ورکړي، بیا څنګه دې ما له راکړې؟ داسې چل دی که نه چې زه ورځمه چې څه مزدوري وګورم. زه به څه کومه؟ ته به دلته ناست یې، زما انتظار به کې. اکلدینه زه به ستا په انتظار کې یو سیکنډ شمېرمه. داسې چل دی که نه، ګوره که پوکې شوې که نه د سکول سره هغه چولو والا نه دی ولا به چولې وخوري، یو روټۍ خوري، دوه خوري، درې، څلور، پنځه، چې چولې وخوري مړه شي او به تا ته پیسې راکړه. ته به ورته نه، تر هغې به زه تا سره دلته ناست یم چې تر څو زما سړی نه راغلی، زه چې راشم بیا به هغه له پیسې ورکړم. صحیح شوه. زه ستا انتظار زما خوراک دی، زه نه وږې کېږم اکلدینه. او که نه؟ او بلکل. د ورځس ځان له مزدوري وګوره. خدایه ته زما دا اکلدین مل شي. دلته ناسته ده، موږ پسې دا ټوله علاقه وکتله. وی دا خو مکه لوفران دي، تخته کوچی هلکه چې نو دښتې ده، راځئ راپسې. اوس به درته پته ولګي نصیره څوبه خاطر ډېر ښه شی دی، چېرته لکه د اوسۍ منډې دی. راځه شمیمه واخلئ. شمیمه کچا سړی او کچا دې کارونه دي. ته ما ویلي نو چې په مسلمانۍ کې څوک داسې نه کوي. ولې چې نه ستاسو او پټ کړی دی دلته څه کوي؟ درته ویم دا جنۍ پرېږده، دا سترګې به درنه وباسم. خاطر ښه شی دی، هغه دې هم تختولې ده،
سالم تختورې ده دا زما مینه ده او زما مینه زما نه د چا هغه پلار هم نشي اخیستی زه په خوله کې اور وړم ډېر خوشی دی نو زور درکې نو بویه زره نه دی او دې ته زما پرېږده کلی کو کتای دا سرونه بدل خواره کوم او دې بل ته وګوره زه په خوله کې اور وړم او سچ په دا خوله کې به داسې ورونه پرېږدم چې یاد به ساتي حافظ ستا کومو خاطر یا تختۍ کې دې خرابومم تختۍ بچې دا دې څوک ته ولې بلې جینۍ سره تښتېدې او کومه ناوې چې مې دله کړې ده هغه هم د کوره تښتېدلې ده ښه ده چې د کوره تښتېدلې ده زه به هغه جینۍ سره واده کوم کومه چې ما سره تښتېدلې ده هلکه نصیحه ای مورده دوی مې نه ښکاري چا تښتولی خو نه دی هلکه وایم ښه به یې چې چا تښتولی دې عمر ته یې وګوره دې کچه کارونو ته یې وګوره نو زویه زه اوس څه وکړمه دا کومه جینۍ چې ما سره تښتېدلې وه تاسو لږه مهرباني وکړئ تاسو ما سره لاړ شئ زه به هم هغې جینۍ سره واده کوم بچې هغه جینۍ زموږ نه او کور یې چېرته دی زه به اوس هغه جینۍ پسې کوم ځای ګرځم مینه جینۍ سره کې او کور درته نه دی معلوم نو ما نه ټرېننګ نه دی اخیستی که نه که لږ غوندې ټرېننګ یې ما نه اخیستی دی که نه نو بیا به نه خوارېږي بابا بس ما لږ سور ته پرېږدي لږ پرېږدي نه دادا چې دا ته وړاندې واده شوم هغه ما څنګه کولی زه نه ځم هغه ما مړه کړي دا پلار بنځي ګوره بچې چې څو شو هغه وشو زه به ستا د خاوند نه معافي وغواړم پښتو به ورته ګزار شم خو تا به پرې قبوله کړم بچې خو که دادا هغه زه قبوله نه کړم نو بیا نو بیا به دې هم هغه ته واده کړم بچې چې چا سره تللی دی ته رښتیا وې دادا هغه بچې زه رښتیا وې خو ما ته پته ده دادا هغه ما چېرې هم قبوله نه کړي ته په خپله واده قایم اوسه بلکل قایم هغه بچې یا خدایا پاکه زه به اوس شمیم کوم ځای کې لټوم دا زه څه په مصیبت وړېدم ډېره شک راغلی هلته پته درته معلومه نه ده او کوي عشقو یاره دادا معاف مې کا ما لږ سوچ ته پرېږدئ سوچ ته مې لږ پرېږدئ سوچ ته مې پرېږدئ راځه په خیر رانې هلک کېنه څوک دی زما لور خو کور ته راغله ویمه زما صاحب کور ته راغې زمین جانه زه ته پښتو پروزم چې زما د لور نه غلطي شوې ده خیر دی ته یې معاف کړه او خپله یې ګورې جوړه کړه غفور خانه زما زوی چې کومې جینۍ سره تښتېدلی و هم هغې پسې لیونی دی او هغه وایي چې زه به هم دا وکړم خو کور ورته نه دی معلوم دا څه وشو دا خو زه مغرق شوم او تم لور دې کوم ده بهر ولاړه ده اواز کوم ورته هله اواز که ورته کوچۍ لورې راشه خو ما هغه جینۍ ده چې یو ورځ مې ورته د مینې په سترګه کتلي وې اکل دې ته دلته
دی عقل دین در تسره نکبختی عقل دین پکې لاسو درېزه عقل دین مقل دین نیمه نو عقل دین څه شو کوم عقل دین هو به اوس تا په شان دي شی دی هو زما په شان دي نو کېدای شي زما په شان دي خو مطلب دی یو زما دی او یو مېلمستې دی نو کېدای شي که الله تعالی زما په شان پکې نورم پیدا کړي خو دې نه پېژنم زما له تا نه ستا موضوع کې یو فرق دی نه زما تستېدلې ښځه به زما ښځه څنګه جوړېږي د خدای خاطر وکړه دادا چې واپس لاړ شم ورته واپس راشه ګینې وجلې به وي ته خو د چا سره تښتېدلی وې که نه رحمدات ته ښه کار کړی و او ځکه ورته تښتېدلی وه چې هغه زما مینه وه مینه وه زما دادا مینه خو زویا ته خو ورته یو ځلې مخامخ شه که نه که دې خوښه نه یې نو سلام ته ونه ورکړې او ته به په خپلې مینې پسې وګرځې بس ټیک ده بالکل ټیک ده ساده دغه څه شو یاره په توره ورسئ توره وره زه خو درپسې په ګرځېدو مړ شومه ما خو په اسمان پوښتې خدای په ځمکه راکړي دا که چېرته وي د خدای نېکبخت دې چېرته وي دادا زه همدې سره تښتېدلی یم دا زما خوښه ده دادا او دادا زه همده سره واده کوم همدغه عقل دین دی دا خدای غرقه چې غرق شي ولې دادا ولې دا هم هغه جینۍ ده که نه چې ما تا ته واده کړې وه او د دې نامه کوچې ده او زیا دا زما لوڼه تا ته مې واده کړې وه چې بیا تا اوس څنګه وتښتېدئ یو بل سره خو هم لیدل کړي وو که نه د نکاح په وخت کې خو مو نومونه صحیح ښودلي وو که نه نیاز پرور زما نوم کوچې تا خو چې زما نوم شمیم دی تا خو مې چې زه عقل دین یم نو دقه ځای کې خو خبره ورانه ده که نه ځکه چې ستاسو په یو بل باندې اعتبار نه وو چې رښتیا خبرې دادا که نه ما ځکه دې ته غلطه نامه ښودلې وه که نه چې دوکه را سره چېرته ونه کړي همدغسې ما هم څومره تکلیف دواړه وموندو یاره بچې زه وایم که اوس دې هم خوښه نه یې که نه نو هغه جنۍ پسې وګرځه هماغه بدله وغواړم دادا دې پسې خو ما ځان بېلودلې ځانه لورې څنګه دې خوښه ده بس دادا دا به مو امتحان و او نو چې ګیدړ انګورو ته نه شو رسېدی نو ویدات راودي السلام علیکم وعلیکم السلام ولې څه چل شوی دی اوس خو خوشحاله شه که نه زه به خاوره خوشحاله شمه دا هر څه ستا د لاسه وشو دا ستا د لاسه ویم ستا د لاسه درته ویم ستا د لاسه ته وایې چې ستا د لاسه ګورې زه ویم ستا د لاسه او ته وایې زما د لاسه مړې پرېږده مړې نه ته ولې راځې ما پسې نه زه فرض کړي ما کې خو عقل نه و زه خو کمعقله شوم ٹھیک شوه نو خو تا کې خو ډېر عقل دی ٹھیک شوه د نکاحو زمانې تاسو کې عقل را روان دی نو ډولۍ به دې پورته را کوزه کړې وه زه به دې کتلې وم چې دا عقله جینۍ ده که نه ده یاره دې خبره بس څه چې شوي دي هغه شوي دي اوس خدای ته وګوره دلته اوس جګړې را سره مه کوه که نه ولې نه کوم او دا ما ته دې نوم ولې غلط ښودو نه تا ما ته نوم ولې غلط ښودو نو دې خو د ما کسور نوم وایې ته د هغه لوفرانو ملګري نو په تمام کسور نشته ما وې که حسینه چېرته ته د هغې ملګري ما ته څه پته وه خو دا جګړه به زه سره نن کومه دې ته ووایه ته وګوره
پریدا او یو دوه خبرې یو منټ د مینې خبرې به درته وروسته کوم اول موږ تعریف وکړو چې دا خپل دي ستاسو خو نکانو شکلونه مې یو شان دي که نه چېرته غلطه شوې نه یم بیا ټیک ټاک یې ومغیمه که نه ومغیمه تا ماته نه ویلي چې د مانو شوي دي او دا ماته مې زاکلدین نو بس نه زه اکلدین او نه ته شمیم ته کوچې او زه یا سپرور نو بس شو خبرې ختمه شوه